سلام ستړي مه قدرمنو کتونکو ښه راغلاست. سید ادریس ولیزاده یم. نن راغلی یو فارمنګي ته تر څو یوه خوندوره ویډیو تاسو ته جوړه کړو او دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او لمر هم خوندور لګیږي چې لږه ګوړه یي چای او کتاب یې نو کینو دا به کوو. د فارمېډي پارک ته به هم ځو او همدارنګه د فارمېډي بازار ویډیو به هم تاسو ته کوو تر څو یو خوندور او ښایسته ویډیو رسي. دا مهال زه د فارمېډي پارک سره نږدې دې خواته د نارنجو باغ ده او دلته ولاړ یم تر څو د هغې څخه هم یو څو شاټونه ترلاسه کړو او یو خوندور او ښایسته ویډیو تاسو ته برابر کړو. د ژمي لمر هم لګیږي او سخت خوندور لمر دی. نو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره د بیل بټن کېکاږئ، نوټیفیکشن کېکاږئ، سیفرس ټکئ تر څو زموږ ویډیوګان تر تاسو زر تر زره ورسیږي. له موږ سره پاتې شئ. موږ دم ګړی فارمېډي پارک سره نږدې یو او دلته باغ د ونې دي د صبر ونې چې د ځایي خلکو په وینا دا نو اوږده مخینه لري او نو د ډېر پخوا نه دغه ونې شته دلته او د دغه ځای ښکلا یې جوړه کړې ده. تاسو وګورئ د دا صبر ونې څومره بیخي زبردست. قدرمنو کتونکو اوس نو د فارمېډي پارک نو کله چې پارک ته داخلیږي نو دلته سوپ خرڅېږي، ورسره دې خوا د چپس خرڅېږي او دا پهلوان مې دلته ښه مشهور دی. کله چې خلک له لرو پرتو ولسوالیو خلکو نه د نورو ساحو نه راځي خلک دلته نو سوپ فرمایش کوي. بیا ځیا خواته پیتاوي ته کښېني، ښه ګرم پیتاوی د ژمي او ورسره نو ښه خوندور لمر او بعض وخت کې چای هم د ګوړې سره خوند کوي. دا سوپ ډېر خوندور د پهلوان سره خبرې کوو. پهلوان احمد کله یې نوم یې ماته نشته. دلته دا سوپ او ورسره نو بیا چولې هم خرڅوي، لوبیا هم خرڅوي، سوپ سره هګۍ هم شته او چې کله بس د فارمېډي پارک داخلېږي په دروازې په اول کونج کې نو ښي طرف ته نو پهلوان سره خبرې کوم یو څو خبرې چې ورسره یې سیاحت په مسلو پهلوان راغی اوس به ورسره خبرې کوو. ډېرې زیاته مننه. ستاسو نوم څه ده؟ ما نوم نصیر خان پهلوان ده. تاسو نه مننه کوو چې د ګوډ میډیا له طرفه درته راغلئ او موږ ته د موږ دا کاروبار هم ولید او هر وخت کې راشئ. زنده باد ګوډ میډیا. څومره خوندور د سوپ دی چې پکې اچوئ؟ بس ښه ده دا خلک کلي چې راځي او دغه سوپ ته غوښه دلته اچوو، چکن سوپ او ترکارۍ سوپ هم دغه ترکارۍ سوپ یې نه خوښېږي، هلته دا چکن سوپ ډېر ښه او د ذایقه څومره ښه ده چې خلک د لرو پرتو سیمو نه راځي، څومره خلک له تاسو نه خوښ دي له دغه سوپ نه او تاسو دغه دې خواته فکر کوم څومره خوښ ده او لوبیا هم خرڅوئ. زه داسې ونه 14 کاله کېږي دلته کار کوم، شکر الحمدلله بس حلاله مزدوري کوو. ښه ده، محنت کوو، خلک هم راځي، خلک هم مینه ده راڅخه.
او دغلته بس سیټ ته راځي. د کور نه یوازې او دلته بلال یوازې نو دغه وړاندې سیټ ته سیټ ماشاءالله وزن ډېر زیات شي. ورزش ته روزګاري کوي دا خوراک داسې داسې غوړ نرسم سړی چاغوي لکه ادم خان کبابي هغوی ماشاءالله ورونه یې ډېر چاغوي ما ورته بیا ورونه څه ماشاءالله چاغ ده. ژمي کې ډېر خلک راځي دلته که اوړي اوړي کې ډېر راځي. ژمي کې داسې یخي اوړي کې به ښي اوړي کې هم ښي سوری لري او ځینې خلک به دلته هوا ښایسته وایي او ژمي کې به مازدیګر کې څوک ډېر نه راځي ځکه دا چې یخ اوړي کې ډېر قدرمنو کتونکو که تاسو هم غواړئ چې خوندور سوپ وخورئ چولې وخورئ ورسره لوبیا وخورئ نو د فارمیډي پارک ته راشئ موږ سره پاتې شئ دا خوندور ویډیو ګورئ تر پایه پورې. زبردست سوپ خوند یې ذایقه یې بیخي زبردست دی ورسره چپس هم خرڅوي تاسو هم راشئ دغه سوپ وخورئ او ورسره چکر ولګوئ د ژمي شپې ورځې دي د هرات طرف ته. د فارمیډي له پارک او همدارنګه له بڼ نه ورسره له بازار نه دې خوا خلاسته روان سو ګنده چشمې ته. ګنده چشمه فکر کومه د کابل لري یا د جویا مربوط راځي ناصري صاحب ښه د سرخو د ولسوالۍ و من ناحیې مربوط راځي ګنده چشمه. دمګړی روان یو د سړک په سر یو موټرې هم روانې دي رکشاوې هم شته ډېره ښایسته منظره ده خواته ځو ویډیو هم وګورئ شاته لمر ده ما سره دوه نور ملګري هم شته په دغه سفر کې. د ګنده چشمې سیمې ته راورسېدو دلته نو یو وړوکی پروګرام هم لرو زموږ دوه نور ملګري هم راسره دي تاسو دې خوا وګورئ څومره ښایسته منظره ده زبردست منظره ده تاسو هم ورنه خوند واخلئ. مونږ هم روان یو دغلته یو لنډ پروګرام لرو نو د ملګري سره راغلي وو نو ویډیوګانې تر پایه وګورئ خوندورې ویډیوګانې. واه واه دغلته ماشومان لګیا دي لوبې کوي. ته راسې دلته ته راسې یو څه خبرې وکړه. دا کومه لوبه ده چې تاسو کوئ؟ ګرمې چولې لکه څنګه کېږي دا تیږې پکې بال ده ورسره
نور چی بیا درز غوبل یو وهلې پکې اخوا نور ګروپ هم راغی هغوی هم تاسو سره دی حتما څو کسان یې ګروپ کې لس واه ماشاءالله ماشاءالله یو اواز وکړئ افغانستان زبردست دا کلیوالي سیستم دی ګنده چشمه کې روان دي دا مهال بسونو مخکې ځو اوس نو د زیتونو په باغ کې ناست یو ملګرو سره او د دغه ویډیو یا د دغې لړۍ یا د پروګرام وروستی برخه به تاسو ته وړاندې کړو د زیتونو په باغ کې ناست یو دا مګړی راسره ملګري هم شته او جهانګیر خان راسره نن راغلی او همدارنګه ناصري صاحب په کوربه دی همدغسې دی بل ملګری به هم په کیمره کې راولو چې درست کړو همداسې به د ښه بنډار مو جوړ کړی ډېر زبردست ماحول دی د زیتونو باغ او ورسره دغلته وایي ګوړ هم شته او ګوړې سره چې دا ګوړې سره چې وای ګوړې سره چې دا د چای او روس کې که نه خوند هم نه کوي لوټه یې وخوړه الله څه خوند کوي ملګرو بس دا یادونه دا خبرې او دا بنډارونه کله کله وي مونږ هم راغلي وو نن فارمیاډې ته نو زمونږ دا ملګری چې دی نو په اردو هم پوهېږي او نو د چایو دغه بنډار ډېر خوندور دی بس ستاسو نه لرې یو خیر بهرحال دا ویډیو هم همدلته پای ته رسو او تر بیا چې زه بیا په بله ویډیو کې تاسو لپاره حاضرېږم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل بټنه کېږه نوټیفیکشن د یاد نو باسې ځکه چې مهمه خبره ده